دغه درېیم ملګری د موږ سره ظفرخان ځواک دی. موږ هم په لومړي ځل اورو، تاسو هم اورئ او دا راته ووایي چې د کوم ځای نه موږ ګورئ. ښه ځواک صاحب، ارشاد. د رژېدلو پر هارونو دوا دې خوا راشه، د رژېدلو پر هارونو دوا دې خوا راشه، د یار وجود باندې لمس شوې هوا دې خوا راشه. د نن دوران دې د مغرور حسن جذبو کې تیر کا، د نن دوران دې د مغرور حسن جذبو کې تیر کا، موږ د سبا ته انتظار یو، سبا دې خوا راشه. او غزل ده چې تک ته دې خاموشه آینې وسسېدې، تک ته دې خاموشه آینې وسسېدې، سخته وله سترګو مې خولې وسسېدې. تا خو په یوه ټکي را ختمه کړه کیسه، تا خو په یوه ټکي را ختمه کړه کیسه، ما ته له دې یو ټکي کیسې وسسېدې. او خلکو ترېنه جوړې کړې غزلې روماني، خلکو ترېنه جوړې کړې غزلې روماني، تور سېزلي رنګ نه مې ایرې وسسېدې. او خدایه له رحمت نه دې اتیا ځلې قربان، ړنګې کلاګانې شپې کوټې وسسېدې. خدایه له رحمت نه دې اتیا ځلې قربان، ړنګې کلاګانې شوې کوټې وسسېدې. ځواکه بېوسي او د پښتو سپېره رواج، سرې ګرېوانه ته مې ویالې وسسېدې. او ستا له بخملي زلفو یې بیا راوړې ده، څه خوږه خوشبو راته هوا راوړې ده. ستا له بخملي زلفو یې بیا راوړې ده، څه خوږه خوشبو راته هوا راوړې ده. مینه ده ګلاب ده او سندره د کتاب ده، واخلئ واخلئ پڼ کې مې سودا راوړې ده. مینه ده ګلاب ده او سندره د کتاب ده، واخلئ واخلئ پڼ کې مې سودا راوړې ده. تا راته په مینه کې څو ټکي ټکي ټکي، ما درته په مینه کې دنیا راوړې ده. او غزل ده چې د مکتب په دروازه کې کتابونه پاڼې پاڼې، توپانونه لګېدلي ګلابونه پاڼې پاڼې. د مکتب په دروازه کې کتابونه پاڼې پاڼې، توپانونه لګېدلي ګلابونه پاڼې پاڼې. کله یې وران ده کله یې ړنګ د ګودر نشته چینې وچې، کله یې وران ده کله یې ړنګ د ګودر نشته چینې وچې، په تیرو ورو پرې شوي چنارونه پاڼې پاڼې. او د یوې مور د سترګو تور، د یو پلار د زړه ټکور، د یوې مور د سترګو تور، د یو پلار د زړه ټکور، یوه ورور ځان سره وړي ارمانونه پاڼې پاڼې. او دې نه مخکې چې ویده شم ځواکه ښه ډېر ورته ژاړم، د بالښت لاندې مې ایښي تصویرونه پاڼې پاڼې. ډېره مننه درمل.